نن درته ښیم چې څنګه کولی شئ د وټساپ ډیلیټ شوي میسجونه تاسې وګورئ. یعنې که څوک تاسو ته میسج ولیږي او هغوی ډیلیټ کړي، تاسې بیا هم کولی شئ چې هغه میسج ډېر په اسانۍ سره وګورئ. تر ټولو لومړی باید تاسې راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسې نوټیفیکیشن هسټري لاګ دغه اپلیکیشن سرچ کړئ. په دې کې دغه دویم اپلیکیشن چې تاسې ګورئ نوټیفیکیشن هسټري لاګ دا به تاسې خپل موبایل کې انسټال کړئ. زه راځم دا انسټالوم. کله چې دغه اپلیکیشن انسټال شو، تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې تاسې نه هغه لینګویج غواړئ، لینګویج ته انګلیسي انتخاب د زه راځم کنټینیو باندې کلیک کوم. په دې کې هغه د دوی کوم ټرمز او پرایویسي کوم کنډیشن چې دي هغه دلته مکمل لیکلي ده. کوشش وکړئ تاسې ولولئ او هغې وروسته دغه ټیک مارک ولګوئ او اګري اینډ کنټینیو باندې کلیک وکړئ. په دې کې به دې نه زه مخکې راشم. ښه، دلته به سیټینګ کې دلته پرمیشن غواړي. دغه اپلیکیشن باید تاسې په سیټینګ ته لاړ شئ او په هغه ځای کې دغه پرمیشن چې کوم دلته غواړي دا باید تاسې انیبل کړئ. زه راځم په دې بټن باندې کلیک کوم. ښه، د دې اپلیکیشن د نه هغه کوم پرمیشن چې غواړي زه دا الاو کوم، بیرته بیک کوم. ښه، دلته زه راځم کنټینیو باندې کلیک کوم، دا هم انیبل کوم. ښه، ګورئ اوس په دې ځای کې لیکلي دي ایډوانس هسټري. کله چې تاسې په دې باندې کلیک کوئ، اوس تاسې نه یوازې د وټساپ میسج که هر میسج تاسې ته راځي او هغه نوټیفیکیشن تاسې کلوز کړه، خو په دې ځای کې به بیا هم هغه هسټري دلته موجوده وي. تاسې کولی شئ چې هر وخت یې وګورئ. ځینې وخت کې داسې وي چې کله تاسې ته یو نوټیفیکیشن راشي، تاسې په غلطۍ سره یې کلوز کړئ، خو بیا وروسته وایي چې هغه نوټیفیکیشن کیدای شي چې مهم و. هغه نوټیفیکیشن چې هر یو اپلیکیشن نه وي په دې ځای کې به سټور کېږي، به هسټري به موجوده وي. ښه، زه به اوس یو بل موبایل نه د وټساپ له لارې یو میسج دلته راولېږم او بیا به یې بیرته ډیلیټ کړم، دلته به بیا هم موجود وي. ښه، دغه زه بل موبایل نه یو میسج رالیږم. ښه، دا ګورئ ما ته یو میسج راغی. زه راځم دلته ګورئ های یو میسج راغلی دی ما ته. که چېرته هغه کس چې کوم تاسو ته میسج در ولېږه هغه کس دغه میسج ډیلیټ هم کړي، نو بیا هم په دې کې هسټري پاتې کېږي. ښه، ګورئ زه به هغه بل موبایل نه اوس همدغه میسج بیرته ډیلیټ کړم. په دې کې به ما ته ښکاره شي چې هغه کس چې کوم ما ته میسج راولېږه هغه بیرته ډیلیټ شو. ښه، په دې کې ګورئ بیا نوټیفیکیشن راغی. زه راځم بیرته بیک. ښه، دې کې تاسې وګورئ چې دس میسج واز ډیلیټډ. کوم میسج چې راغلی و هغه ډیلیټ شو، خو بیا هم په دې کې تاسو ته هغه میسج به دلته ښکاره کېږي چې کوم کس رالیږلی ده او میسج یې څه شی رالیږلی مکمل به په دې کې تاسو ته ښکاره کېږي. نو تاسې کولی شئ چې هغه میسج چې کوم تاسو ته راغلی و او هغه کس بیرته ډیلیټ کړي، ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې دلته یې وګورئ. ښه، نو دغه د هسټري د نوټیفیکیشن هسټري هغه لاګ اپلیکیشن دا نه یوازې د وټساپ لپاره بلکې د ټولو اپلیکیشن لپاره کار کوي. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، نورو سره یې هم شریک کړئ. اوس لپاره ښه وخت، الله مو مل شه.